پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی حسد ندی جائز مگر په دوو کارونو کی. حسد چې هغې ته غبطه وي د دې گنجایش په دوو کارونو کی دی. حسد حالانکه حسد حرام دی صرف په دوو کارونو کی. یو هغه سړی چې الله وله علم ورکړی دی او دی د ارمان کوي چې دقه شر علم ما سره وي، یا بل روایت کې راځي چې د قرآن تلاوت کې قرآن ورته یاد دی او ډېر ښایسته انداز کې کوي او سړی ارمان کوي چې داسې ما ته یاد وي او ما هم دقه شان کولی. او دویم هغه سړی چې الله وله مال ډېر ورکړی او دی د الله په لارو کې لګوي او ته ورسره غبطه وکړې په دې پسخېږي ورته چېرې داسې ما سره وی، ما به هم لګولی الله په لار کې. موږ خو دې ته نه پسخېږو، موږ خو لینډ کروزر ته پسخېږو، منگا بنگلی ته پسخېږو، منگا 3,000 ریاله تنخواه ته پسخېږو، منگا ډېرو ودونو ته پسخېږو، منگا بس دغه کیسې دي. منګه نور څه دي؟ منګ د ځمکې ټوټې ته پسخېږو چې ځمکه هم ډېره شوه. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم